نظم دی ستا تصویر ستا جیبه و یو کاغذ راته ګیلې کولې قربان شم ستا هغه تصویر راته قصې کولې راته یې ویل چې زما قبر ته راځې لاليه لکه د خلکو په اختر کې ډیوې وړې لاليه ته کله کله نیمه شپه کې رب ته جاړې که نه زما دپاره د خدای نه دعا غواړې که نه که زما مخ درنه لاليه ورځ په ورځ هېرېږي زما د مرګ نه پس دې څنګه زندګي تېرېږي په ډېرو ډېرو پلونو ګرځېدلی یې اوس دغه رښتیا ده چې لاليه ډېر ښاغلی یې اوس په چغو چغو په ژړا به دې په شور غوښتو لکه زما نه چې د هر یو څیز په زور غوښتو هغه چې تا به په هر څیز باندې زدونه کول چې تا به هر څومره لالي او ران کارونه کول زر به مې خلکو نه په خپله لوپټه کې پټ کړي په بارانه کې به مې زر خپله برخه کې پټ کړي زر به مې خلکو نه په خپله لوپټه کې پټ کړي په بارانه کې به مې زر خپله برخه کې پټ کړي ما به چې تا ته انتظار په دروازه کې کاوه ما به چې ستا تپوس د هر چا نه کوڅه کې کاوه خلکو نه پټ به مې لاليه ډېر په خیال ایښی و خو ستا د خوښې څیز به ما تا له سنبال ایښی و که تا به هر څومره لاليه لوپري کوله هغه د یاد شي ما به ستا طرفداري کوله په هر تکلیف کې به قربان شم ستا نه زار لاليه چې ته به کله کله چرته شوې بیمار لاليه تمامه شپه به مې نری نری ژړا کوله په جنماز به مې بیا ټوله ورځ دعا کوله تا به ویل زر شه په هر څیز به دې رټلمه زه په نه خبره به دې څومره تنګولمه زه ما به اکثر د یانه تا ته یوه قصه کوله خو کله کله به مې دغه یوه ټپه کوله ټول مسافر به بېرته راشي د خاورو لاندې مسافر کله راځي